السلام علیکم. نن منګه د ښځو په حواله سره خبره کوو. دا زیاتر ښځې چې یا فیمیل سیده نو هغو چې دی نو اوس د حج سیزن را روان دی، نو هغوی چې مطلب دا دی چې منګه فرض که حج ته لاړ شو، نو ظاهره خبره ده پیریډ راځي، څه ده چې ماهواري منګه وایو یا په پښتو کې ورته روجې دا ځینې خلک وایي سیده، یا چې دی نو جامې ورته وایي سیده. نو ظاهره خبره ده چې په عمرې په دوران کې پیریډ راشي، صحیح شو، ماهواري راشي، نو بیا حج یا عمره چې دی نو هغه نه کېږي. نو د دې لپاره یو قسم میډیسن دی، دا خو یو نیچرل پروسس دی سیده، چې دا مطلب دا دی چې دا ډیلی کول غواړي. مطلب دا چې کم پیریډ نو هغه ډیلی کول غواړي، نو د هغې لپاره یو قسم ګولۍ استعمالېږي، پریمولیټ ان ورته موږ وایو سیده، په ټوله دنیا کې میلاویږي. نور ایټسټرون د دې فارموله ده، په فارموله چې به زه منشن کوم تاسو په ټوله دنیا کې میلاو بشي. ته د اصل خبر دا چې کله پیریډ راځي، ماهواري چې موږ څه ته وایو، نو په دې کې د پروجسټرون لیول چې دی صحیح شو، هارمون چې موږ څه ته وایو د ښځو، نو هغه لیول پکې کمیږي. نو دې ګولو دا کار دی چې هغه سې واقعي صحیح ده. نو پیریډ چې دی نو فرض کا ښه خبر ده چې دا موږ 15 ورځې مخکې د پیریډ راتلو نه وخورو، یا چې دی نو کم از کم 3 ورځې مخکې صحیح ده. خو دا د 15 ورځو یا 20 ورځو نه سوا خوړل نه دي پکار. د هغې پورې به چې دی نو دا بیا نه راځي چې څونه تاسو دا خورئ. 3 ټایمه دې ډوزۍ دی، سهار غرمه او ماسخوتن صحیح ده. دا 3 ټایمه استعمال کوي. نو چې څنګه پرېږدئ نو انشاءالله بیا چې دی 2-3 ورځې پس چې دی نو هغه بیا کار شي. دا تاسو راواخلئ، دا یو اهم مسله وه. دلته کې د حج له خلک راځي یا عمرې له راځي، نو دوی ته چې دی نو دونه علم نه وي. مننه، السلام علیکم.